د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدنې اور مهار لوړپوړي دولتي پلاوي نورستان او کونړ ته سفر کړی. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین په مشرۍ د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ګډ پلاوي تېره ورځ نورستان او کونړ ولایتونو ته سفر کړی. یاد پلاوي نورستان کې د سوځېدلو سیمو څخه لیدنه کړې او له شته امکاناتو یې ګټه اخیستې. سره یې د اور د مهار کولو لپاره لازم تدابیر نیولي او ځایي مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې ترڅو د ورته پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.